امریکا د افغانستان 280 میلیونه کنګل شوي پیسې خوشي کوي. دا چې څه وخت یې خوشي کوي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFJ پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFJ پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو د افغانستان د 280 میلیونه کنګل شویو ډالرو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د نړیوال بانک لخوا د بشري مرستو لپاره د افغانستان د بیا رغونې د صندوق څخه د 280 میلیونو ډالرو د خوشي کېدو د پریکړې هرکلی کړی او دا اقدام یې په دوحه کې د طالبانو او امریکا هیئت ترمنځ د وروستیو بحثونو نتیجه بللې. د مالی وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو خونې د افغانستان د بیا رغونې په صندوق RTF کې د کنګل شویو پیسو څخه د 280 میلیونو ډالرو د خوشي کېدو او هم د امریکا د مالی وزارت لخوا له بهر څخه افغانستان کې دننه خلکو ته د بانکونو له لارې د شخصي پیسو د لیږد د اجازې پریکړې ستایلې دي. د مالی وزارت وین احمد ولی حقمل امریکا غږ سره په مرکه کې هیله څرګنده کړې چې دا اقدام به په راتلونکي کې د نورو کنګل شویو پیسو خوشي کېدو ته هم لار پرانیزي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.